د افغاني سرې میاشتې له لوري 1500 میرمنو ته حرفوي زده کړې ورکړل شوې. د دغه حرفوي زده کړو د پای په مراسمو کې یو شمېر میرمنو ته د خیاطۍ د حرفې اړوند وسایل ورکړل شول ترڅو وکولای شي د ځانونو لپاره کوچني کاروبارونه رامنځته کړي. طبیعی است که برنامه ها به خاطر رشد اقتصادی خانواده ها خیلی مهم است، چون توسط این برنامه ها خانم ها حرفه را یاد میگیرن، یک کسب را یاد میگیرن و اینا میتونن دوباره سر پای خود استاد شون و از اون را به خود عاید به دست بیارن. سره میاشت پر راغلی ما خپل سرپرست یم د کور فامیل بې اولاد یم او غواړم چې نور م کومک را سره وشي او دغه لوازم چې موږ وړو چې دغه ترې واخلو ګټه ترې واخلو. خیاطي مې زده کړې ده یو څه کور کې مې زده کړو چې په اشراف وکړو نفقه خپل لاسته خپله راوړو. د کابل، قندهار، هرات او ننګرهار ولایتونو 1500 کونډو او بې سرپرسته میرمنو ته د حرفوي زده کړو دغه پروګرام د جاپان هیواد په مالي ملاتړ ترسره شوی و چې د خامکدوزي، مرغداري، خیاطي او مالدارۍ په برخو کې یادو میرمنو ته عملي او نظري زده کړې ورکړې دي. در 5 ولایت بود: کابل، بلخ، قندهار، هرات و همچنان جلال آباد و به تعداد 500 خانم. د دغه پروګرام مسؤلینو وویل چې د خوراکي او نغدي مرستو پر ځای به میرمنو ته د کوچنیو کاروبارونو په برابرولو کې مرستې وکړي. مرستون یو داسې ریاست دی چې هغه بیخي هغه نهایي خلک چې ډېر په جامعه کې کمزوري خلک وي چې یا بې سرپرسته وي یا کونډه وي یا چې صغیر یتیمان ولري او خپل میړونه یا وړاندې وي کومک وړاندې کوي او کومکونه کوي. موږ د جاپان د نړۍ د ټولو کومکي شبکو نه چې موږ سره کومکونه کړي دي شکریا ځنې ادا کوو او مننه ځنې کوو او غوښتنه هم دا ده چې موږ سره دغه حرفوي پروژو ته دوامدار هغه ورکړي یعنی دوامداري کې تر څو دغه خلک د دې په خپل لاس باندې خودکفا شي. موږ هغه ټول خیریه بنسټونه چې موږ سره په هره برخه کې کومک کړی دی د مننې سره سره هغوی ته دا اطمینان ورکوو چې دا زموږ دیني او افغاني واجبه ده چې دا به موږ بېطرفه او مستحق خلق تثبیتوو او هغوی ته به دا کومک ورکوو. Last year, the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies have revised د سرې میاشتې او د سره صلیب نړیوال فدراسیون تیر کال خپله استراتیژي په هغه باندې غور وکړه، بیا کتنه یې وکړه او په دې کې د افغانستان د خلکو لپاره دغه برنامې چې هغه اوږدمهاله برنامې او هغه د بدیل معیشت یا د امرار معیشت په برخه کې برنامې دا یې په نظر کې نیولي دي او هغه انشاءالله هغه ایمرجنسي حالت هغه اضطراري حالاتو لپاره هم پروژې شته او اوږدمهاله پروژې چې انشاءالله چې په راتلونکي کې به هغه په افغانستان کې تطبیق کړي. Support and longevity and bridging the gap between emergency and development, long-term development. این برنامه در آینده انشالله موثر خواهد بود به خاطر از اینکه امی خانمایی را که ما در 5 ولایت داشتیم تمام اینا دانستن که 90% الی 99% خیاطی را بیاموزن. سوار روز وقتی که اینا امی مواد گرفتن طبیعی است که یا بسیار خوب میتونن که سر پای خود استاد شون و امی که خودشان اقتصاد خانواده خود تامین میکنن. این موثریت برنامه است. د یادونې وړ ده چې تیرو جګړو او ناخوالو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر کورنۍ بې سرپرسته کړي دي چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخ دي. هغوی وایي چې په خپلو سیمو او کورونو کې د کوچنیو کاروبارونو زمینه ورته برابره شي. شبنم وزیری، ټایم نیوز، د افغاني سرې میاشتې ټولنه، کابل.